د سریلانکا پر وړاندې د افغان ابدالیانو لومړنۍ بریا. د سریلانکا له الف لوبډلې سره د 15 ورځو لوبو لړۍ په دوام څلورمه لوبه افغان ابدالیانو وګټله. د نننۍ لوبې په چا افغان ابدالیانو وګټله او د معمول خلاف یې دا ځل د توپ اچونې پریکړه وکړه. د سریلانکا الف لوبډلې په 50 اورونو کې د 2 لوبغاړو په زیان د نیشان مدوشکا 115 او سونال د نوشا 28 منډو پر مټ افغان ابدالیانو ته 216 منډې هدف ورکړ. بل لور د افغان ابدالیانو لپاره بلال سمی، قیس احمد او شهید الله کمال غوره توپ اچونه وکړه. بلال سمی او قیس احمد درې لوبغاړي وسوځول او شهید الله کمال په 3 اورونو کې 18 منډې ورکړې. د افغان ابدالیانو تیرې توپ وهنې ته په پام داسې تمې نه وي چې ګواکې ودې کولی شي هدف پوره کړي، خو دا ځل لوبغاړي د تیرو لوبو په پرتله ډیر قوي راګرځېدلي وو. د افغانستان لپاره ریاض حسن یو ځل بیا بریدګره توپ وهنه وکړه او په لومړنۍ بریا کې ستر مسؤلیت او رول ادا کړ. ریاض حسن د خپلو 106 زبید اکبري 8 ننګیال خروټي 40 او شهید الله کمال په خپلو 9 منډو د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې د 4مې لوبې بریا ترلاسه کړه. دا په روانه لوبلړۍ کې د ریاض حسن 2مه سلیزه وه، خو افغان ابدالیانو د دغې لوبلړۍ د لومړنیو 3 لوبو په بایللو سره له وړاندې د لوبلړۍ ټرافي او اتلولي له لاسه ورکړې ده.